السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، یو اسانه وظیفه در سره شریکه کوم چې د هر بندش لپاره یو مجرب عمل ده. بیا خاص کر د بد نظری لپاره یو بهترین علاج ده او ډیر اسانه ده. ان شاء الله هر کس یې کولای شي. که په انسان باندې سحر، جادو، بد نظری تاثیر کړی وي، باید دغه فریشان نکړل شي، فورا د دې وظیفې طرف ته رجوع وکړي. دا یو وظیفه به ان شاء الله که د پر کاروبار باندې تاثیر سوی وي، د پر روزګار باندې، د په کور کې مال او برکت نه وي، د په کور کې رزق ناراضي، د بد نظری لوجه د په کور کې بی اتفاقی، شر او فساد د به انتها زیات حد اندازې ته رسیدلی وي. نو د دې ټولو د ختمولو لپاره دوستانو یو اسانه او مجرب او طاقتور عمل در سره شریک کوم چې ان شاء الله دا داسې عمل د هر قسم بندش لپاره ختمېدونکی علاج ده. د هر قسم ته بد نظری لپاره یو ختمېدونکی علاج ده. که په کم انسان باندې بندش بد نظری تاثیر کړی وي، یا د پر کاروبار باندې کړی وي، یا د پر اولاد، یا د پر کورنۍ باندې دغه یو وظیفه دی وکړي، ان شاء الله ختم بشي. ګوري دوستانو، دا بد نظری یو داسې لا علاج بیماری ده. حدیث کې راځي چې پر وکي ورسیږي، کټو ته رسوي چې پر وکي ولګیږي، یعنی حلالیږي، او پر انسان چې ورلګیږي هغه انسان مرګ ته رسوي. حدیث کې راځي چې له تقدیر او په تقدیر کې چې لیکل شوي لغه نه بعد چې د ما په امت کې ډیر مرګونه راځي، هغه به د بد نظری له وجې وي، ځکه چې دا داسې یو سخت عمل ده. دا یو داسې پر انسان باندې کله تاثیر وکړي. ګوري دوستانو، د انسان پر کاروبار کې تاثیر وکړي، کاروبار ور ختموي، انسان له لوړ ځای څخه ولاندې درجې ته راغورځوي، انسان له فقر څخه مثلا له باچهي څخه و فقرتوب ته راغورځوي. فرض که یو انسان د کاروبار یې برابر، د روزګار یې برابر، د اچانک یې کاروبار ختم، روزګار ختم، زندگی ډیره په تکلیف شي، نو دا هم د بد نظری تاثیر کېدلی شي. په کم کتاب کې چې د بد نظری په باب باندې مې څه ولیدو، دغه کتاب تر دې بد نظری څه لیکلي تر دې لاندې، د دې وظیفې تر لاندې مې یوه واقعه ولیده چې دې عالم لیکلي چې بد نظری یو داسې علاج، یو داسې مرض ده چې یو کوشنی ما ته راوړل سو چې په هغه کوشنی داسې و چې مخکې دی راټول دی ښه د مور شیدې رودلې او ډیر بیداره و، خو اوس اچانک دا د مور شیدې نه روي او ډیر بیمار وي. نو ما کله دی راوغوښته یو کوشنی چې مې ځان ته حاضر کړی راوړی، نو پر دې کوشني چې مې کم علاج کم دم د بد نظری چې و هغه مې ورباندې جوف کړی، ورباندې مو وویل دې کوشني فورا هغه شیدې بیرته شروع کړي، بیرته د پخواني حالت ته سوکه راتلی چې پر خپل حال باندې بیرته ودرېدی. نو دی وایي ما ته دا معلومه شوه چې دا بد نظری تاثیر ورباندې کړی و. نو دوستانو، که ستاسو په کورنۍ کې پر هر کس باندې بد نظری تاثیر کړی، یا پر کوچني یا پر لوی باندې، پر کوچني خو یا مثلا پر صحت باندې ورکوي، یا داسې بې ځایه زړه، یا داسې مثلا چې هغه د مور شیدې نه رودل، یا داسې یو بله طریقې مثلا، او پر ځوان چې د مثلا یا پر صحت ورکوي یا پر دماغ ورکوي، یا اکثره وخت په دې اوس دور کې د انسان پر کاروبار باندې سخت تاثیر کوي بد نظری. ولې؟ ځکه چې په داسې معاشره کې موږ زندگی کوو چې تربور نه غواړي چې بل تربور یې کامیاب شي او پر مخ باندې ولاړ شي، نو کوشش کوي دی د بد نظری له لارې شاته راولي او ناکامه یې کړي. او د دې کوشش به دا وي چې دی پر هغه باندې مثلا یو داسې نظر واچوي، د پر کاروبار باندې، د پر صحت باندې، د پر کورنۍ باندې، د کورنۍ پر اتفاق باندې، پر دې ټولو داسې تاثیر اچوي، کوشش کوي دا ټول ورڅخه اخلي. ما مخکې ویډیو کې هم له تاسو سره عزیزانو شریکه کله چې بد نظری د انسان پر کاروبار باندې ډیر سخت تاثیر کوي. د بد نظری د انسان پر دماغ باندې بې ځایه ټینشن، بې ځایه خوشکه، بې ځایه غصه ورتلل، پر دې باندې د انسان پر دماغ ډیر زر تاثیر کوي. او بد نظری څه ده؟ دا د انسان پر صحت باندې تاثیر کوي، ناجوړه تر وسې تیره، د کاروبار ته لوسه نه کیږي، کار ته لوسه نه کیږي، یا د انسان پر کاروبار داسې تاثیر وکړي روزګار یې خراب وي، کاروبار نه پیدا کیږي، توانو سره مخ وي، ورځ په ورځ به نقصاناتو کې راګیر کیږي.
له یوه نقصان څخه وځي په بل نقصان کې فساویږي، له یوې قرضدارۍ څخه وځي په بلې قرضدارۍ کې، یعنې د کامیابي طرف ته دی نه ځي، کامیابه کېږي نه، ورځ په ورځ باندې یې کاروبار ډونېږي، ورځ په ورځ پر شا باندې راځي د بدنظرۍ له وجې. نو لہذا دوستانو که بدنظري ختمېدل غواړئ، یا تاسو ته الله تعالی ښه اولاد، ښه صحت، ښه کور، ښه اتفاق، ښه کاروبار، ښه موټر درکړی خو پر دې باندې تاسو ویریږئ چې څوک یې نظر نه کړي، نو دا یوه وظیفه وکړئ انشاءالله د بدنظري دا یو تور ده، د بدنظري یو ختموونکی یو علاج ده. انشاءالله که کومه بدنظري وي هغه به م الله تعالی ختمه کړي، او را روان وخت کې به انشاءالله هم ستاسو پر کاروبار، ستاسو پر صحت، ستاسو پر کورنۍ باندې به هیڅ کله بدنظري تاثیر ونه کړي. نو دوستانو د وظیفې طریقه درته کوم، وظیفه دا ده، دا تورې به 100 واره پر هغه کس باندې ووایاست پر چا چې بدنظري تاثیر کړی وي، یا هغه کس چې ویریږي چې پر ما بدنظري تاثیر وکړي هغه دې پر ځان ووایي، یا مثلا پر اوبو دې جوف کې په هغه چا دې وچښي چې هغه بدنظره سوی، بدنظري تاثیر ورباندې کړی، یا دې خپله وچښي مثلا چې خپله ویریږي یا پر چا باندې ویریږي د بدنظري له وجې، یا د خپل کاروبار چې څه یا دې پر هغه باندې 100 واره ووایي. هر رقم یې دی کولی شي. د وظیفې طریقه دا ده، دا تورې ووایي 100 واره. اللهم بارک فیه ولا تغدروه، بس دغه تورې دي. اللهم بارک فیه ولا تغدروه، دا دې پر هغه کس ووایي چې هغه بدنظره سوی، بدنظري تاثیر ورباندې کړی، یا دی ورباندې بیریږي چې نظر نشي، یا دې پر هغه د کاروبار پر شي باندې ووایي چې هغه له خرابتیا سره مخ وي، بدنظري تاثیر ورباندې کړی، یا دی ورباندې بیریږي چې پر روان وخت کې له نقصان سره مخ نشي، یا دې پر ځان ووایي، یا دې پر اوبو باندې ووایي هغه اوبه دې په هغه چا باندې وچښي، یا دې خپله وچښي چې کم پر بدنظري تاثیر ورباندې کړی، یا دی له بیریږي چې بدنظري آینده کې تاثیر ورباندې ونه کړي. انشاءالله دا عمل چې تاسو تقریبا یوه جمعه پرله پسې وکړئ، بیا به دا بدنظري ولا نه وینئ، او دا بدنظري به بیا ختم کړل شي. نو دوستانو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، شاید هغه هم په داسې مشکل کې فساوي. الله تعالی ستاسو په دې یوه شیر کولو سره د هغه نصرت وکړي، نو تاسو مونږ ټولو په ثواب کې سره شریکان شو. نو دا وظیفه وه دوستانو د بدنظري لپاره. الله تعالی دې وکړي چې تاسو یې وکړئ، او تاسو ته الله تعالی اوس توفیق درکړي له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله مسپارم، تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم.